دا درود شریف رونو چې چا اورېدو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا باندې دوزخ اور حرام دی چې چا ووی یا چا واورېدو رونو واقعه دا ده نبی علیہ السلام مبارک مسجد نبوي کې ناست دی یو باندې راغلی یو کس راغلی وایي د الله رسوله وایي ما سره دا لوښی دی په دې کې یو مایع دی مایع مچھلی دا مایع د 3 ورځو نه باندې دی اور پې کار نه کوي اور بیکار نہ کئی زی پخو من پخی نبی علیہ السلام مبارک ته مخې ته کېښودو او ورته وایي د الله رسوله په خپله ورسره خبرې وکړه وروڼو نبی علیہ السلام مبارک سره به هر څیز خبرې کولې هغه مړ مایع دی لګیا شو د الله رسوله د الله په حکم باندې وایي زه په دریاب کې ومه یو کس رالی د دریاب په غاړه ولاړ یو درود شریف یې ویلی دی ما اورېدلی زما په غوږونو باندې لګېدلی دی ما باندې اور کار نه کوي ما باندې اور کار نه کوي زه نه پخېږم نبی علیہ السلام مبارک حیران شو وایي مایي ووایه هغه درود شریف کم دی هغه ورته د الله رسول ته غوږ کېښودو هغه مایع لګیا شو وروڼه درود شریف چې کله وی نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناست دی د الله د رسول خوا ته وایي علي راشه درود شریف ولیکه خلکو ته ورسوه او کم سړی چې کم دی نه دا وی نو په هغه باندې څه وشو دوزخ اور حرام دی رنو دې واقع نه دا معلومیږي چې سړی وامرېده هغه باندې د دوزخ اور حرام دی ځکه مې باندې چې کم دی نسته هغه دغه کار نه کوي اور کار نه کوي چې کم سړی واورېده تاسو به دا مهرباني کوئ چې ستاسو په کورونو کې میندې خویندې دي پلاران دي نیکونه دي نیاګانې دي هغه ټولو باندې یا چا قرآن نه دی ویلی په دې عربۍ نه پوهېږي زه تاسو ته په دې ویډیو کې ویم تاسو ته زه ویم تاسو به زنانو ته هم اوروئ چې دوزخ اور پې حرام شي نبي رسول مبارک دې حدیث کې فرمایي خیر زنانو ته زما تصویر پکچر دا ویډیو مه هایم هغه په ته مه نیسئ دا بیک سیټ د موبایل دا ورته ونیسئ زنانو باندې واورئ یا یو غټ سپیکر هینډ سپرې ورته ولګوئ MP3 ورته ولګوئ ټوله خانقان ورته راغونډ کړئ ټولې واورئ د دوزخ اور پې حرام شي وروڼه غوږ ورته کېدی چې تاسو ته ویمه تاسې مخکې شیرینګ د دې وکئ دا ټولو ملګرو سره فرینډو سره چې څومره کسان دي ټولو سره شیر کړئ چې د دوزخ د اور نه الله جل شانه بچ کړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رونو دا درود شریف په زنانو په نارینو په ټولو باندې واورئ په خپلو ماشومانو یې واورئ خو ستاسو به دا مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کوئ زه اکثر د دې په تمه یم چې ویډیو ورکړم چېرې څونه ملګرو شیر کړم ما ته خو راځي موبایل کې موږ ته شو کېږي چې کوم ملګرو شیر کړي زموږ د زړونو ته دعا وکړي چېرې نبي علیه السلام مبارک حدیث کې راځي بلغ عني ولو آیا چې زما خبره مخکې ورسوئ زه خوشحالېږم په لایک باندې هم خوشحالېږم خو په دې شیرینګ باندې ډېر زیات خوشحالېږم دا د الله د رسول پرچار کېږي د دینو د الله د دین او د الله د رسول د وینا پرچار کېږي د احادیثو مبارکه انشاءالله دا درود شریف وګوره ستاسو هر څومره فرینډ دي په دې باندې ځان بدې مه ښکاره کوئ دا د الله د رسول د وینا مطابق موږ به انشاءالله د حوالې سره حواله دا دی درود رحمت نومې دی او کتاب درود شریف کې چې کوم دی نو دا لیکلی شوی دی ځان له به کتی شئ انشاءالله دا نورو ملګرو ته ورسوئ درود شریف باندې به د نبي علیه السلام مبارک ستاسو تعلق جوړېږي او دا درود رحمت خو داسې درود شریف دی په چا چې واورېدو په ده باندې لکه د مۍ باندې اور کار نه کوو نو چې چا دا درود شریف واورېدو په هغه به هم اور کار نه کوي زه اکثر د ملګرو ته خاندم زه ویمه چې دا دې ووي که نه او دې اور کې دې وردانګل اور کې اور ته دې وردانګل یا دې پکې د لاس وردن نه کوم کار به د باندې نه کوي خو په حدیث به مونږ ازموده نه کوو کافران یهودیان عیسایان دا به پې کوي خو مسلمان له ازموده نه ده په کارونو په انشاءالله دا درود شریف مخکې شیر کوي ما درته اوم وي زما دا وینا خیال دی
خیر دې په ټولو باندې واورئ ان شاء الله درود شریف د دې د رحمت د وجې نه د دې د برکت د وجې نه